د پاکستان بل منافقت. پاکستان د افغانانو د وژلو، جنگولو او بربادولو لپاره څوک ګمارلی؟ عصمت قانع کوم راز افشا کړی دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، دې ویډیو کې وګورئ. عصمت قانع وایي د پاکستان ځانګړی استازی د افغانانو ویشلو او شیندلو کې تخصص لري. لیکوال او سیاسي شنونکی عصمت قانع د پاکستان له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په ټاکلو نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د صادق خان کمال دا دی چې د افغانانو د ویشلو، جنگولو او د افغاني ملي وحدت د شیندلو تخصص لري. تیره ورځ پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره یې پخوانی سفیر صادق خان د پاکستان ځانګړی استازی ټاکلی دی چې د افغانستان په تړاو مهمه کاري تجربه لري او ستر ماموریت به یې اوس د افغان سولې بهیر کې ورګډېدل او هلې ځلې وي. خو د صادق خان پر ټاکنه لیکوال او سیاسي شنونکي عصمت قانع نیوکې کړې دي او وایي چې د هغه کمال دا دی چې د افغانانو د ویشلو، جنگولو او د افغاني ملي وحدت د شیندلو تخصص لري. عصمت قانع همدا راز لیکلي چې له صادق خان څخه په کابل پوهنتون کې یو کس پوښتنه وکړه چې د ورته په ځواب کې وویل چې که پښتانه سره یو ځای شي نور قومونه به 10% اقلیت ته راټیټ شي. همدا راز ځینو نورو کسانو هم بیا د صادق خان په ګمارنه نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان سفارت او سفیر په موجودیت کې د استازي ټاکل څه معنا لري؟ آیا پاکستان په نړۍ کې سوپر طاقت دی چې د افغانستان لپاره خپل خاص استازی ټاکي؟ دوی همدا راز له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان ځانګړی استازی دی بیرته پاکستان ته ولیږي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ. په دې اړه ستاسو نظر هم مهم دی. تاسو هم زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.